د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو هغه د عایشه رضی الله عنها په کور کې ښخ کړی شو او هغې به په دغه کور کې لمونځونه کول او تاسو دا وایئ چې کوم ځای کې قبر وي نو هلته لمونځ نه کي نو د دې د لمونځونه څنګه کېدي ډېر ښکلی سوال دی الجواب د قبر په خوا کې لمونځ په دوه قسمه دی اول په دې ځان پوه کول غواړي یوه چې یو سړی د دې اراده وکړي چې زه دې پلاني ځای ته ځمه د دې دپاره چې هلته قبر دی د پلاني ولي د پلاني بزرګ او هلته لمونځ کومه دې کې اوس شک نشي چې دا حرام دي او د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او په دې خلکو یې لعنت ویلی دی یعنی یو سړی اراده وکړي چې هلته قبر دی زه ورځم حدیث کې دی که نه چې اولئک شرار الخلق عند الله په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی وایي دا بدترین مخلوق دی د الله په نس چې د قبرونو جوماتونه جوړوي او هلته لمونځونه لځي او دا ښه واضحه ده چې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښخېدو نه په دغه ځای کې مخکې هم په دې کور کې لمونځونه کړي دي او بیا به هم کول نو هغې خو اراده د دې نه ده کړې چې زه دا لمونځ دلته په دې کوم ځکه چې څه دی قبر دی نو دغه صورت کې خو هغه نه راځي او نه داسې ثابت دي لکه ګوره په عایشه رضی الله عنها پسې به دا خپل خپلوان تلو صحابه کرام به تلو یو ځای کې هم نه دي ثابت چې چا ورته ویلي چې لکه ته موږ ته ځای پرېږده او لار کوله وکړه موږ ځو د قبر خوا کې څه کوو لمونځ کوو نو دا صورت خو نشته دویم یو سړی دی دا عقیده یې نشته چې د قبر په خوا کې لمونځ غوره دی او دی هلته ځي نه خو دغه ځای کې لمونځ کوي راغی دغه ځای کې مثال کې قبر دی او هلته په منځه ودرېد خو دا عقیده یې نشته چې لکه زه د قبر په خوا کې کوم هلته بزرګ دی هلته ولي دی هلته دا دی نه بیا هم ناروا دي اگر که دا درجه د هغه اولنۍ نه کمه ده هغه اولنۍ خو په دې اراده تللی دی بیا هم ناروا دي ځکه چې صحیح حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې شتي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الیها نه به په قبرونو باندې کښېنئ او نه به هغې ته لمونځ کوئ اوس یو سړی دا ویلی شي چې وګوره عایشه رضی الله عنها دې قبر خوا کې لمونځ کړی او تاسو وایئ چې د قبر په خوا کې لمونځ په هر وخت کې ناروا دی اگر که اراده دې نه وي دا اوس اشکال دی هغه اولنۍ نشي کېدی ځکه چې عایشه رضی الله عنها په دې اراده لمونځونه نه دي کړي چې دلته قبر دی ځکه چې دې کور کې هغې مخکې هم لمونځونه کول او جواب د دې دا دی چې دا درې قبرونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهما د دې او د عایشه رضی الله عنها په منځ کې حایل یا دیوالو یا پرده وه خو دا هغې جدا کړي او په خپله جدا اوسېده په هغې باندې یو دلیل خو دا دی چې حدیث کې دا راځي عایشه رضی الله عنها وایي امام احمد بن حنبل دا حدیث راوړی وی كنت ادخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي فاضع ثوبي وی کله کله به زه هغه کوټې ته ورننوتمه زما هغه کوټې ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ښخ کړی شوی او څوک زما پلار او په سر به مې څادر نه و لوپټه مې نه وه واقول انما هو زوجي وابي وما به وي چې یو مې پلار دی او بل مې څه دی خاوند دی فلما دفن عمر معهم کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه هلته ښخ کړی شو فوالله ما دخلته الا وانا مشدوده علي ثيابي وی بیا چې به زه دغه کوټې ته ورننوتمه نو ما به د سر نه مضبوطه دوپټه تاو کړې وه